امتحان دی دلیل جان خدای دی نکړي چې ناکام شي د فتنو په میکده کې د ترخو بوډک جام شي شرمو رڼاګانې د څوکیو اداګانې عقل هوش څخه یوسي او خپل هوس غلام امتحان دی دلیل جان خدای دی نکړي چې ناکام شي د فتنو په میکده کې د ترخو بوډک جام شي شرمو رڼاګانې د څوکیو اداګانې عقل هوش د 1440 هجري قمري د ظفر المظفر نویستمه نیټه ده چې برابره ده د 1403 کال هجري شمسي د سنبلې له 14مې سره د قدرت پر ننس پوشنا حدود تیرے وکړي هغه عاشبي لګام ششر نور ناګانې د څوکیو اداګانې عقل هوش تر څخه یوسي او د خپل هوس غلام شي امتحان دی دلیل جان خدای دی نکړي چې ناکام شي د فتنو په میکده کې د ترخو بوډک جام شي شرمو رڼاګانې د څوکیو اداګانې عقل هوش څخه یوسي او د خپل هوس غلام رینجر توري شیشې دا ولستلو څپ شي حسینه په هم دې ګرد کې ورک خپل مجاهد قام شي رینجر توري شیشې دا ولستلو څپ شي حسینه په هم دې ګرد کې ورک خپل مجاهد قام شي شر نور ناګانې د څوکیو اداګانې عقل هوش تر څخه یوسي او د خپل هوس غلام امتحان دی دلیل جان خدای دی نکړي چې ناکام شي د فتنو په میکده کې د ترخو بوډک جام شي شرمو رڼاګانې د څوکیو اداګانې عقل هوش څخه یوسي او د خپل هوس غلام زیناستی د عمر یې د منصور یې د یاسر یې د هغوی پر لاره لاړ شه چې مقبول پر خاص او عام شي زیناستی د عمر یې د منصور یې د یاسر یې د هغوی پر لاره لاړ شه چې مقبول پر خاص او عام شي د شرونو رڼاګانې د څوکیو اداګانې عقل هوش تر څخه یوسي او د خپل هوس جان خدای دی نکړي چې ناکام شي د فتنو په میکده